وهل د خزو په شریعت کې جایز دي د مارونو خو په دریم نمبر کې من خلق خزو سره ظلمونه کوي یو قرآن شریف کې الله فرمایي چې د خزو او د خاوند په منځ کې روانه راشي د لومبه حکم دا دی چې عزوهن نصیحت وته وکړي پوهه چې دا ګناه کې دا ته ناروا کې دا ته ناجایز کې عزوهن وعظ نصیحت وته وکړه پوهه شریعت باندې پوهه خبرداري کې چې دا ته څه کې دا ګناه کې الله خپه کېږي که په وعظ او نصیحت کارونه شو بیا څه شي بیا دا دی چې وهجروهن فی المضاجع ملاست وسره جدا کا کټ ورسره جدا کا ملاست جدا کا په دې خزل زور نه ور دي چې خاوند جوړمانه خپه شو ولی دا مسلام وورا نبی علیہ السلام فرمایي کما خزا چې د خاوند جایز مطالبه نه مني کما خزا چې د خاوند جایز مطالبه نه مني نو د فرشته د خزه باندې د لعنت خیره کوي فرشته وای د خزه ته پتا د خدای لعنتي ولی دا خاوند خپکه او یو حدیث پاک کې راځي چې یو جایزه مطالبه چې سړی د خزه نه کوي او خزه نه پوره کوي نو دا بره د اسمان فرشته د حور د جنت حور هغه الله په دې خبري هغه وتسوي ای توي خدای دې هلاکه کا دا زما خاون سره ولی روانه کې زما د خاون خبره ولی نه منی دی خو تاسو د سرور یو سور وزو ملمه ده ان قریب بتان را جدا کیږي مونږ له جنت ترازی تاسو د سور وزو ملمه ده ان قریب بدر نه جدا شي مونږ له جنت ترازی نو زمونږ د خاون سره ظلم ولی کې خدای دې هلاکه کا نو د جنت حوري وته په جنت کې خیره کوي او د زمکه او د اسمان فرشتي ورته په دنیا کې خیره کوي چې ایت خدای در باندې لعنت نازل کا د لعنت خیره کوي لعنت د خدای د رحمت نه لري والی ته وي چې خدای در باندې خپل رحمت نه لری کا دا خیره ورته کوي عجیب خبره ده چې تدا سړی ولې خپکه نو جایزه مطالبه او جایزه خبره به خزه د خاون قطعا نوري البته کله شریعت نه خلاف څه مطالبه خاون د خزه نه کوي هغه کې پورا کول ګناه ده لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق چې داسې مسله راشي چې الله خپکیږي دې خواګوري خزا وی خاون خپکیږي اخو الله خپکیږي نو چې د خاون او د الله منځ کې مقابله راشي نو بیا به موږ الله خوشاله ساتو خاون خپل کار کوي خزا دې بیا الله خوشاله ساتي نو خبره مې دې پوره کوله چې خزا د خاون جایزه مطالبه به مني خبره به خامخا مني او کو نه منله نو فرشتي ور باندې د الله تعالی طرف نه لعنت پیوي نو دا خاون به خزه سره سوکی دویم نمبر لاول به نصیحت کوي په نصیحت خزه پوی نشو نصیحت ته وي قران حدیث بیان واقعات د صحابیات دا ورته مخکې پیش کا موږ د خزه نه ګیلې کو دینه متنه دی خوله خزه ته دینو خایبه ته ګیلاو کا موږ د خزه نه ګیله کو چې دا خزه د ما خبره نه مني او دا خزه ما سره جون خنه تیری دین دی خزه ته نه دی خوله دینو خاینو د بار سکای ته دین خزه ته نه دی خوله بربنټو دی وته خوله دی نه جامه دی وته خوله ده او تا ورته بربنټوب خوله دي او بد اخلاقی دي ورته خوله ده او سرو سره یو ځای ګډ جون دي ورته خوله دي هغه دغه د ګناه کارونه کې ته په خاموش ناشته نو تا خو هغه ته دین نه خو نو هغه چې دین نه پیژنې نو د خاون په حق څه پويږي چې دین نه پیژنې هغه د بچو په حق څه پیژنې نو خدو ته لګ دینو خایه قران شریف نن سبا په اکثر خدای تعلیم یافته دي تعلیمونه خدو کړی دي پويږي اردو کې ولا کتابونه د دین راو ورته کېده د فضولیات باندې څومره پیسې تاسو لګاوي نو خزو تعالی د علماو تقریرونه وتوروي دا د جمعې بیان چې تاسو وره دا کور زنانو ته بیان کې چې داسې مسله وشوه چې دا خو دین د کی یوازې دنیا خو نه ده کنه د خزه دا خو آخرت هم روان دی الله به موږ قیامت کې تپوس کوي بالکل بتانا خدنه بم تپوس کوي د بچو د کور چې کور دی ولې روان دی او د خاون خیال ولې نه ساتي تانا بام کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته تانا بام خدای تپوس کوي چې خدای تر دین ولې نه خاو قوا انفسکم واهلیکم نارا خذا بچی به د اور نه بچکه الله به تپوس قیامت پر در باندې کوي صرف دا چې خدای جامې راوړه او پیزار ولا راوړه او د کور لوخي لرګي ولا راوړه او دا غي خواهشات پورا کوا نه لګ دینی کتابونه ولا راوړه پښتو باندې پیږي پښتو کې د مولانا شریف علي تانوی رحمت الله علیه کتاب دی بهشتي زیور او پښتو کې چا ترجمه کړی د جنتی کاله دا ډېر خولي کتاب دی زنانو د پاره دا ورته کېده تعلیم الاسلام دا مفتی صاحب کتاب دی مفتی کفایت الله صاحب دا عقیدو ډېر خولي خبرې دی پکې دا راولې په کور کې کېده تعلیم الاسلام د مفتی کفایت الله صاحب چې دا خزانانه او ماشومان سره عقیده او دین عمل پیژني دا خدا خو ثابت سيزونه دي چې هغه پوي شي نو خبره مې دې پوره کوله چې عیدوهن الاول وتواضع کا نصیحت وتوقع پرده د خدونن کم ده به پردګي کې خدي ګرځي که پاغي پوي نشو
نو وهجروهن فی المضاجع کټ جدا کا حدیث کې دو راځي یو دا چې کوټه مې بیلاوه کوټه باندې بیلې راخځنه کټ جدا کا کټ جدا کا خدای پوښي چې خاون خلانه خپله رضا بده کی خبره به جوړ شي بیا به زد باندې کې زیات زد باندې کې او کوم معاملې ډیره خطرې تا و نو کوټم جدا کول شي کوټم بدلول شي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او بیان خامخا په کور کې حالات راځي کور کې حالات راځي چې چا سره ګوره حضور پاک خو ډېر لوی شان خاوند دی کې شک او شوبه نشته ډېر لوی شان دی خو د بیبیانو خور سره ژوند ز اکثر طالبانو ته ویم د دې بیبیانو د بعض حالات راځي چې دا چلو کدا چلو شو نو دا طالبان وی دا ولی دا سې کړی دي زم ګوره مونږ مولا او طالب او عوام د دوالو د جمعات کې لږ فرق شته عوام د جمعات ډېر خیال ساتي جمعات اغل تسپلې او باسي او جمعات کې ډېر احترام او ډېر قدر او ډېر خیال ساتي طالبان پکې سره سپلو اکثر ګرځي عوام هم وایي طالب جمعات کې سپلو سره ګرځي او طالب پروان نه ساتي ساده الته پروت ته او سپلې دلته پرتی دي او کتاب الته پروت ته عوام هم وایي طالبان د جمعات له قدر نه کوي دا ولی د طالب وسره ژوند دی ژوند نو چې دا چا ژوند دی نو هغه هر وخت د مولا بادر غوندې پاودس کې نشي ګرځېدی دی او عوام خو صرف منزل راځي نو هغې احترام کولی شي دویم مثال در کوم د یو سړي استاد دی او بل خو یې پیر دی او بل خو یې مور پلار دی نو د قدر د چا ډېر پکار دی د مور او پلار د خپل پیر نه د مور او پلار قدر زیات دی د پیر قدر مم کې تاته دین خولې دی تاته کلمه خی تاته اصلاح کوي تاته ذکر اسکار خی مستحبات درته خی نو قدر به بالکل کې د استاد قدر مم کې بالکل تاته دین خی تاته عقیده خی تاته عمل خی لیکن د دې ټول ذکر قرآن حدیث کې نشته او د مور پلار قرآن کې ذکر دی په حدیثو کې ذکر دی د مور پلار متعلق قرآن کې الله وی اوف بوته نه وي ګوره د مور پلار حق ډېر زیات شو د مور او پلار حق دا د دې نورو په نسبت ډېر زیات دی لیکن که یو سړی چې استاد سره ملاو شي نو قلم چې ملاو شي ضرور الله سکول کی پیر صاحب سره ملاو شي نو پتنامه او تلاش کیږي او ضرور ورته لاس سکول کی کوي داسې کنه کوي لیکن مور او پلار سره هغه څه نه غب شپ مو سره لګي خندا مو سره کوي او دې دا کارو کا یره مور نه مزګار بابا او دې دا کارو کا یره بابا سار به وکم اوس دا مور او پلار سره عزت زیات پکار دی د مور او پلار تعظیم د اجانه زیات دی 50,000 پیران یو ځای کا دا غي تعظیم در باندې دومره لازم نه رسومره چې د یو بیکار پلار او مور در باندې لازم دی او مور او پلار خو یو مرتبه لري ستاده پاره پیغمبر علیه السلام خو هما جنت کو ونارو کا مور او پلار دې دوزخ دې جنت ته خو ډیره مرتبه لري لیکن نشتیا خبره چې خپل استاد سره د کلی او مشر سره یو پیر صاحب سره سړی چې څومره اخلاق او ښه استعمالي او پسندینه لاسګ دي د مور او پلار سره هغه څه کوي نه ولې احترامي وي ځکه چې مور پلار سره ژوند دی عمر دې وسره نو روزانه کوړه $10 نه دی اوزي نو $10 بل اسونه خپلای پیر صاحب سره خو چې د شپږ میاشتې پس ملاقاتي استاد سره خو چې د کال پس ملاقاتي نو عزت کولی شي لیکن مور پلار سره خو ټک سلام علیکم او ټک سلام علیکم نو روزانه ورته سلوټ پکې چې سلام علیکم ولا سونه خپل او تندم کولو جون دی وسره نو چا سره چې د چا جون تړلی کنه او زیات تر ملاقاتونه کیږي نو اغلظله مینه وی احترام وی خو هغه سه ظاهر کی نه هغه کې لکه د طالب او د جمعات شو او ستو د جمعات شو فرق دی د قرانګي د دې بیبيانو د حضور پاک سره مستقل ژوندو مستقل ژوند دی وسره مستقله زندگی وا شپه ورځ به نبی علیہ السلام سره نو هغه د عام خلکو غوندې ظاهری احترام د بیبيانو ډیر زیات او په دله کې ډیره زیاته مینا وا خو کور کې دنه دي نو خامخا بعضی الفاظ دخلینا هغه د اختیار نه بار فطرت ته انسان دخلینا ودی ادلنه ني زړه کې چې امهات المؤمنین د حضور پاک کم احترام او کم قدر کړی دي قسم په خدای دنیا کې به مثال پیدا نه کړي خو بل ځان بیبيانه وي هر څه قربان کړیو حضور پاک د وفات نه پس اډر داو چې بل چا سره به نکاح نه کوي دغه څه په کور کې بوډاګان شوي خو بل نه کېو نه کړه او چې هغه کوم پردي کړی دی هغه امت ته کم خیر رسول دی دې مثال به سو قائم نکي خو ما وی چې پیغمبر علیه السلام سره د کور ژوندۍ ډیره زیاته وا نو خامخا په کور کې بعضی خبره د غب شپ ناراضي بعضی خبره ظاهر کې وتا ته بل شان ښکار شي نو یو ځل بیبيانو نه نبی سم خپه شو بعضی بیبيانو نبی علیہ السلام نو مطالبه وکړي چې موږ لا جامع خې پیدا کاو موږ لا خې پیزار هغه زمانہ کې چې کم څه دینو دار لره دا چې یو دوه خبرې نورې وي نو پاغي پیغمبر علیہ السلام د بیبيانو نه خپه شو او د کوټې د پاسه بالا خانه وا پاغي کې ډیر شو
کوټه بدل کړه. بخاری شریف کې حدیث ته حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي وی زما یو کور په قباء سره خوا کې په عوالیو کې وی زما یو مرګره نو وی زه با کله مدینه شریفي جمعه ته بتلم او یو ورځ باغ ته یو ورځ بدتلم وی چې په کوم ورځ باغ لار جمعه ته نو ورځ به تیر کړه نو دغه ورځ چې به کومه وحی نازله وا یا سبل څه خبرې به نو ما خام براغه ماته به ټول ارسو ورول نو په سبب زتلم نو ما به ارسو د پیغمبر علیه السلام نزدکل الوحی بنازله وا حدیث به بل څه مسلې به نو ما خام به مرګری ته اورولې ول دین دیتا وای چې زما د دنیا کارم دغه نشي خراب نشي خو چې دینم زدکم نیټه می وسره خو چې په یو ورځ بتدي ما خام بار سماته وي او سبا به د ما خام بتا تر سوي وی بیا بادشاہ هرقل هغه اراده لرلې و چې په مدینه حمله کوي او مونږ ته دا اطلاع ملو شو چې اسونه له نالونه ورکړي دي او ځانې برابر کړي دي نو زمون په یو hebat او چې ډېر ضرور بادشاہ ولکړي زمانه کې امریکا چې ولکه میرا پرتا و چې دا بادشاہ راځي حمله کوي کوم ولزو بالکل اخیری زمانہ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی بدغه ورځ باندې زما مرګره تلو مدینه ته ذکر کې پاتې وی ما خام چې مرګره راغی دروازه او ډبول خو مضبوطه واله وی او आवाज وکړه چې کور کې عمر شتا اسمه هو وی زول سر وتم چې څه چل پیښ دی وی حدث امر عظیم یو لو یا مساله پیښه ده لو لانجه پیښه ده بس ما چې ولې هغه بادشاہ راغسه اجاء الغسانی بادشاہ راغسه نو هغه سوچو پړ کې وی بل اعظم من ذالک دین لو یا لانجه پیښه ده چلانجه پیښه ده وی طلق رسول الله صلی الله علیه وسلم نساءه حضور پاک ټول بیبیانو له طلاق ورکړي اوه چې دا مې وورېدل خپونه ځمکه او تختېده دا څه شو دا خو به پیغمبر هم به خفه سونی پریشانه به سونی طلاقو ته خو اله نوبت راځي چې پریشاني زیاته شي او دا خو یوازې زم غرق شوم ځکه یو بیبي یې د لور ده ما وې زه حبسې غرقه شوې برباده شوې حضرت عمر صاحب وایي وی دې نه مخکې یو ځل زما د ښځې منځ کې شور راغی وی مونږ خلک یو په ښځو زورورو د مکې خلک ښځې به زمونږ مخکې غږ نشو کولی جواب به نشو را کولی هېڅ پروا به زمونږ په ښځو نه وه او انصار چې د مدینې نو هغې باندې ښځې لږې زورورې وې ښځو سره به یې مشورې هم کولې جوابونه به یې ورکول وی چې مونږ کله هجرت وکړو مدینې منورې ته وی زمونږ ښځو هم د انصارو د ښځو نه چل زده کړه یو بل سره ښځې ځي راځي هغه اخلاق یو بل ته منتقل کېږي نو یو ځل ما ښځې سره څه خبره کوله وی ښځې جواب راکړه وی ما چې دا جواب دې څنګه راکړه عمر خو زورور سړی دی دا جواب دې څنګه راکړه تاله څه مجال دی چې ته عمر له جوابونه ورکړې وی ښځې راته وی چې ته دومره لوی سړی نه یې د پیغمبر علیه السلام نه نیک بخته که تاله ما جواب درکړه څه چلو شو ورشه د نبي علیه السلام بیبیانې دي او هغې پیغمبر علیه السلام له جوابونه ورکوي وی ما چې ښه حضور پاک له جوابونه ورکوي وی یو کله خفګان هم په کور کې راځي وی ما وی چې زما لور حبسه غرقه شوه بلالم صادر مې وتړه وی چې رالمه نه حبسې له ورله وی ما ورته وی چې حبسې بچې تاسو نبي علیه السلام له جوابونه ورکوئ بابا دا زمونږ کور دی مونږ د حضور پاک ډېر عزت کوو قدر کوو سرسوری دی تاج دی مونږ له ډېر لوی فخر دی چې مونږ هغه په نکاح کیو خو بابا کور کې خامخا بعضې خبرې دي راځي وی ما ورته وی چې بچې تا دا بله بن چې ده عایشه ستا نه ډولیم ده ښه او د پیغمبر علیه السلام ډېره خوښ هم ده نو په هغې دوکه نه شي که هغه پیغمبر علیه السلام سره څه خبرې اترې داسې وکړي چې مناسب نی او هغه ته خفه نه شي نو ته دا سوچ ونه کړې چې راشه زه دې هم داسې خبرې کوم هغې نه به نه خفه کېږي او تاسو نه به ګورې خفه شي هغه ښکلې هم ډولې هم ده او هغې سره مینه هم ډېره ده نو په هغې دوکه نه شی ګورې بچې که څه مال ته دی جتي جامو ته نو ما نه غواړه خو ګوره چې حضور پاک ده نه خفه نه شي هغې ته مې نصیحت وکړ امام بخاری دلته کې باب راوړی دی په کتاب النکاح کې چې ښځه خاوند د ښځې ته نصیحت کوي پلار دې لور ته نصیحت کوي پلار لور ته نصیحت نه نشته زموږ په زمانه کې نن که پوټې غوندې لور پلار ته ووایي چې بابا خاوند ما ته غوسې کوي پلار کره دې ډوډۍ ډېره ده راځه هلکه وایي که نه وایي دا پلار کره دې ډوډۍ ډېره ده راځه نو کور ته بوزي نو خپه کېنئ نو کور د لور روان کی دا هوښیار پلار نه دی دا کمعقل پلار دی هوښیار پلار دی ته وایي چې بابا بیبی ما ته خاوند به ډېره دی وایي
بچے دقه د کور د باس پښتون مسلمان زما د کور اوته دغه د مړم داغوي یو جمدیم داغوي ولې دا خبره کوي خو تا کې غلطي کنه ماونه شرمه بیزت دا زما بیزتی را چې ته خاوند له جواب ورکې خلک وي د پلان کې لور جواب ورکې دا زما بیزتی ده چې ته خاوند سره جګړه کې زما قوم شرمه دا یو ټکی لور ته وایه چې کور والا جوړ کې په دې کور جوړېږي امام بخاری کتاب النکاح کې باب خو دے چې پلار به لور ته نصیحت کوي د خاوند په حق کې به ته نصیحت کوي چې خاوند سره خپل جون تیرے قشته جون به سره تیرے گزاره به کې پکور کې الرجال قوامون علی النساء الله وای سړی سردار دی سربالا دی منډه وای مسافر جون تیرے یسان خبر خو نه ده پر دې خدمتونه کوي ډوډۍ ګټي خدای لره وړي بار په سفر کې دی ډوډۍ ګټي بار په مسافر دی ډوډۍ ګټي او پر دې خدمتونه کوي او سار نه مخامه پورې ګوړو چاره کوي نو چې دونه هغه د خدای لپاره مهنت کوي تعالی جامه پیدار ارس کوي نو ته به گزاره ور سره نه کوي گزاره خو به کې خاوند سره بیا نو خاوند نصیحت وکړي نو چې خپل لور ته نصیحت وکړ نو لالم ام سلمہ رضی الله عنها رشتہ دار وا نو هغه ته نصیحت وکړي چې ام سلمہ مورید دي چې تاسو نبی علیہ السلام سره کله کله داسې خبرې لګي دغه کېږي نو داسې کوره مکوي کو پیغمبر خپشو الله به خپشي او چې الله خپشي ګوري روبم نشي دا ملور ته مې حبسه تم ام سلمہ ماته وی چې عمره ارسیس کې د مداخلت شروع کړ بل کار دي نشته پرې د مونږ پويګو زمون خاون پويګ نبی عليه السلام نو ارشي کې ته بس مداخلت کې اوسرالی نو زمونږ د پیغمبر په میاس کې مداخلت ته شروع کړ مونږ ته نصیحتونه کې مونږ پېښه حضور پاک پېښه په قلار کې نه نیک بختا مونږ ډېر قدر عزت دا خو کور دینو کور کې خامخا مدته وي چې چا سره تعلقات زیاتی هغه د ځلن احترامي خو کله کله په کور کې سره وي ام سلمہ له لړمات کا واپس لاړ کورته دا نصیحت مې مخکې کړو خو چې دې مرګري ما خام راغی وراته وی چې حدث امر عظیم پیغام پېخته څه چل پېخته هغه سړی راغی شو بادشاح ویناغي نه زیات غم پېخته څه غم پېخته پیغمبر سم بیبیانو طلاق ورکړ چې دا مې وروي ما وی چې زبس حبس لاړه هلاک شو تبا شو خپل له ولې د پیغمبر بیبي خو به پیغمبر سره په جنت کې د پیغمبر بیبي با حضور پاک سره په جنت کې بیدا ټولي بیبيانه چې طلاق ورکو غر کې شوي وی صادر میرا پسر کو جامع میں برابر کو نیغ عالم جمعات تا مسجد نبوی ته وی چې عالم صحابه ټولګي او زیبل دینا سیو جال یوم جالی بلم جالی دا خبره منافقانو پراپګاندا کړي وا چې نبی علیہ السلام طلاق ورکړ وی لاله کوم ځای دی نبی علیہ السلام تاسو په وکړه وی چې بالا خانه کې وی حق خلول ولم حبسیلا امام ته وی چې نبی علیہ السلام دل طلاق درکړی دی وینم خبر مته پته نشته لا دري مې کوم ځای دی وی بالا خانه ته خطلې دی امام ته چې ما نه وې پې کړې ما ته نو ویل زمام نه مدل اغم جلل وی چې عالم نو دی بالا خانه ته د جمعات نه یو پوړې لګېدلې و او پوړې داسې و چې د کجوري او ستن پرتاوا پترسو ای کی پاٹ کی سړی په خطر اخو دونو چته کوټه نه یو غلام رباح تور شکل والا اب پوړې په سر ناستو ما وی استاذن لعمر الکا ورشد نبی علیہ السلام نے اجازت وغواړه چې عمر اجازت وغواړي غلام دنه ورننه وت واپس راغی وی ما خو پیغمبر علیہ السلام تستا خبر وکړه هغه غوونه قد ذکرت تا ذکر مې وکړه چې عمر اجازت وغواړي اسه مونوي واپس را جمعه ته چې ګورم خلک چالي ټو خپدي په نبی علیہ السلام پریشان دي وی ټینګ نشم بیا ورلم غلام ته مې استاد له عمر مال اجازه تو وړه وی بیا ورغه بیا وروته وی ما خو ته استاد نو واغش خو نبی علیہ السلام ایسمونه وی بیا علم وی بیا ورتاو شو لمه درد کوي جذباتي سړی قلاریږي نه دغه جذباتي وی چې ورلم بیا مې چې استاد له عمر دریم ځل وی هغه راته وی چې ما خو استاد ذکر کو خو اس نه وای نبی علیہ السلام بیا واپس وی چې واپس شم غلام راته आवाज وکړ چې عمره اجازت بلاو شرازه وی برا ورو ختم وی چې بالخانی ته برا ورو ختم په پاولو او حضور پاک مې وکړه نو د کجورو د پانو په پوزکی د پاسم لاستو د کجورو د پانو په پوزکی باندې او لیس بینه و بینه شیء د پوزکی او د حضور پاک د وجود مبارک په منځ کې بل صادر تولای نه و
او هغه د پوزکو پانو د پیغمبر علیه السلام په دی وجود کې پټه جوړې کړې وې د شان دی او کم بالغ ته چې ډډه والې وه د سرمنې بالغ و د سرمن بالغ څومره ستغي د کپړې بالغ نرم وي او د سرمنې بالغ ستغي غټه سرمنې بالغ دی او دننه پکې څه دي مالوچ پکې نشته اسپنج پکې نشته دننه پکې د مالوچو په ځای د کجورو پاڼې پرتې دي دا څومره سخت بالغ هغې د کجورو پوزکي وجود کې پټې جوړې کړې دي او بالغ دغه دی او چې د کمرې ته مې وکتل نو یو دوه درې سرمنې پکې پر اویزانده وې د څاروي اوچې او هغه دارو پراتی چې خلک په سرمن باندې چې یو سرمن لمده سرمن تازه سرمن په دباغت ورکوي اوچې یې په دغه دارو پراتی بس بل څه الله چې دې ته مې وکتل نو ډېر زیات پریشانه شو آقای نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم عظیم شان ته ګوره دی حالت ته وی ما وی چې لومبې تپوس مې ته دا وکړو اطلقت نساءک یا رسول الله دا الله رسوله بیبیانو له طلاق ورکړی دی وی لا نه طلاق مې نه دی ورکړی نه مې دی ورکړی خو چې دی وی چې لا ما طلاق نه دی ورکړی نو زه ډېر زیات خوشحاله شوم ما وی الله اکبر د خوشحالۍ نه مې الله اکبر وی ډېر خوشحاله شوم چې د شکر دی خبره خو دروغ و خطا دلا خو نه دی دا یو مسله خو حل شو ګوره حضرت عمر څومره بهادر څومره زورور څومره بهادر او څومره زورور لیکن د پیغمبر علیه السلام مخکې بیا به عمرم رپېده دا یاد وساتئ ګورئ یو موقع کې نبی علیه السلام لږ غوسه شوی او معمولي غوندې تپوسونه به کول صحابه به تپوسونه کول نو نبی هم پاغه غصه شو لګ غیر مناسب بعضی خبرې پکې رااله نو حدیث کې راځي فبرك عمر على ركبتيه نو عمر وته پکوندو شو عمر رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد پدې خوشاله یو چې الله زموږ رب دی پدې خوشاله یو چې زموږ پیغمبر دی بار بار به وي نو د پیغمبر علیه السلام غصه مبارکه سړه شو نو عمر وای چې یریدما نو ما ورته استأنس یا رسول الله دو درې معنی دي خو اسانه معنی ده الله رسوله یو پټې لګا داسې د خوشتبه خبره وکړه حکم د خوشتبه خبره نو یې ماته وی چې وکړه نو ما ورته خپل قصه وکړه چې دغه څه ما خځه مال جواب راکړ او زمون خځه چې دین هغه به مونږ په زور ورو خو چې مونږ مدینه ته رالو نو انصار باندې خځه زور ورې وي نو زمون خځه دغې نه چلونه زده کړل نو دا خو نبی سم ته ورورو لکنه هغه ته ورورو وی لګ مسکی شو چې لګ مسکی شو خبره حقیقت وکړه نو مسکی شو نو لګ زلاور شو ما نو بیا مې پکې دویمه خبره وکړه چې سید دغه څه ما سره خځه شروع کړو درالم عائشه ته حفصه ته خپل لور ته مې دغه سی وی چې ګوري په عائشه دوکه نشي اډولم دستانه او د حضور پاک خو خمده نو کاغه وسره صدا سي بازي وخت خبري راشي نو پلاغینه بخپ نشي او کتاو کې تانه بخپ شي چې دا مې ونو بیا مسکی شو وی بیا مې د ام سلمې را قصه وتوکړه باغی مسکی شو نو دا مې ومنته نو ما ته الله رسوله ته خدای پیغمبر دا خدای خوخه او فارسیان او رومیان چې څومره دي دا د خدای دشمنان دي کافر دي هغه له خدای څونه مال ورکړي څومره دولت ورکړي نو دا الله نه سوال وکړه چې ستاسو مطلب خدای مال او دولت ورکړي دا الله نه سوال وکړه چې ستاسو مطلب خدای پاک مال او دولت ورکړي هغه کافر له ورکړي دي او دا خدای نه لري دي دشمنان دي او موږ د خدای خپل یو نږدې یو ورته نو موږ لا خپل دا معنا چې موږ مسلمانان یو نو موږ دعا وکړه چې موږ له خدای مال راکړي مطلب دا دی چې دا مال لا چې نو بیا به د بیبیانې رسیدونه نه غواړي وی چې دا خبره مې وکړه یا ډډه والې وه او یا نیخ کېناسته فی شک انت ابن الخطاب خطاب زوی ته جوړ شک په دین متعلق پروت دی نه نه د الله رسول وی دغه کافر چې دی هغه په دنیا کې ښه کارونه کوي ښه کارونه کوي لارې جوړوي صدقې کوي هر څه کوي خپل کار نو دا هغه خلک ته اولئک قوم عجلت لهم طیباتهم فی الدنیا هغه له خدای دا هغه خو کارونو سله په دنیا کې ورکوي مونږ له خدای د نیکو سله کم خوا پرېښې ده آخرت ته پرېښې ده امامي صاحب بخښنه غواړم معافي غواړم
حضور پاک یو میاش د بیبیانو نه بالخانه کې دی راو، یو میاش قسم یې خوړلی چې یو میاش به زه یو بیبي ته نه نږدې کېږم، یو میاش بالخانه کې دی راو. نو میاش پس را کوشو، الله آیت نازل کر، یا ایها النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما. نو چې څنګه را کوشو نو عائشه صدیقه وی پیغمبر علیه السلام لومبه شروع د معنا وکړه، وی ما ته وی ګورس مینه تا ګورو د بیبیانو، وی ما ته وی عائشه یو خبره ده تکوم خو ګره فیصله به زر نه کې مور پلار سره به پکې مشوره کې، فیصله به زر نه کې مور او پلار سره به پکې مشوره کې. مې شوای الله رسوله او بیبیانو روزه شمیرلې، عائشه وی ما روزه شمیرلې چې دا میاش به کله خلاصيږي، دومره خپاوي. وی خنو مال الله قرآن شریف کې اختیار راکړ، مور پلار سره مشورې نه بغیر به فیصله نه کې. الله سوی یا ایها النبی و پیغمبر قل لازواجک بیبیانو ته دی وایا ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها، که تاسو دنیا غواړئ د دنیا ډول غواړئ، خې جامې غواړئ، خې پیزار غواړئ، که تاسو دنیا او د دنیا ډول غواړئ فتعالین رشه امتعکن، د دنیا سامان بدر کم څه چې غواړئ در بکم، هو اسرحکن سراحا جمیلا، بیا بم خوشی کم چې دی په مخم خام دنیا غواړئ در کوم دله چې څه غواړئ، هو اسرحکن په ښه طریقه بم رخصت کم، په ښه طریقه ځان نه بم جدا کم. وان کنتن تردن الله ورسوله والدار الاخره، او که خدایم خوخي رسولم خوخي اخرتم خوخي نو الله نیکانو خذ الاخرت کې ارث ساتلی دی، دنیا کې بمانه نه غواړي. په خبره خو پوه شوې کنه، که دنیا هم خوخي مزر نشته دنیا، مالی ولید دنیا. حضور پاک بل ځای فرمایي مالی ولید دنیا، وی د مور دنیا څه دی؟ زمو د دنیا مثال داسې دی لکه یو مسافر چې پلا رضی او د یو اون لاندې د سوري لاندې دمو کې بیا تیر روان شي. دنیا به دقه دما د اون د سوري لاندې دمه د ګوري، نور څه پکې نشته، مالی ولید دنیا. نو نبی علیہ السلام وی بیبیانو ته که ما سره جون غواړئ نسم نشته، صرف د آخرت اجر دی. او که چر الله خوخي رسولم خوخي واخرتم خوخي نو باس بیا اسم نشته، دغه جون به تیروي. او که دنیا خوخي نو راشه چې سغواله دربه کوم په خه طریقه بمزان نه رخصت کوم. اوس ګورې عائشه د آیت نازل شو، مور پلار سره مشوره وکړه، ماخله او که دنیا او سم خوخي. عائشه خو د عمر نه کم وکنه، وی پیغمبر هم په ما یریده، ځکه راته چې مور پلار سره مشوره وکړه چې دا خو کشره د عمر کم دی، نو اصل نه چې تا وایي چې بس زما مال خوښ دی. وی ماته ځکه وایي چې مور پلار سره مشوره وکړه، که مور پلار سره مشوره کوم غیبه ماته چته وایي چې پیغمبر سم پرې دی. وی ما وته سوي ففي اي هذا، په دې کې د مور پلار سره مشورې کوم، دا د مشورو خبره ده چې مور پلار سره به مشورې کوم. انی اريد الله ورسوله، زما خدای او د خدای رسول خوښ دی، مال نه دی خوښ. دا خو اسه کله لکه راشي د جامو شوق، او کله په لکه د پیزار شوق راشي، تاسو په خپه شوي. نور انی اريد الله ورسوله، الله غواړم د الله رسول غواړم، دنیا نه غواړم. دې کې مور پلار سره مشوره نه کوم. وګوره د الله رسوله د نور بیبیانو ته زما دا خبره مکوا، نور ته مکوا بل خو بنی کن، ولکه یو پکې چې تدوي چې زما دنیا خوخه ده لګي به کمی شو، کمی بشو. نو پیغمبر سره مینه نه نور هم زیاته چی کنه، نمبر به زر زر راځي. په حضور پاک وی چې زم الله نرم مقرر کړم، ز سخت نه ما، ز به ټول ته چې عائشه دغه فیصله کړې، نو ټول بیانو دغه فیصله وکړي. الله رسول مونږه خدا سے خبره نشتا، زموږ تخوخه الله هم خوښ دی، خیرت هم خوښ دی، تاسو سره بجون تیرو تانه بزان قربانو. دا مالو کلک د جامو خبرې پکې رااله، نو دا خدای انسان طبيعي خواهشي او دا څه نه چې تا په تنګو او خو ته په خپه شوي، توبه 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 بیا به دا څه نه کوو. نو اول نمبر بیبي فیزوهن نصیحت پکې، دویم نمبر څه شی دی؟ وهجروهن فی المضاجع، معمولی خبره ده، کوټه کې ځان جدا کا لګروانو کا. او بیا دریم نمبر کې ډیر خطرناک ای، نو خیر کوټه بیا لول شي، خو طلاق بنور کې
او که په دیم کارو نشو ښځه ډېره خطرناکه ده نو بیا څه شی دی وضربوهن بیا وهلم شي وال شته خو په دریم نمبر کې دي دا نه چې بس کوتک ترې ګوتې کړه پښې دې په پاسه وهل په دریم نمبر کې دي قرآن درته وایم دا نه وضربوهن بیا وهل به بیا څنګه دا وهلم طریقه ده ضربا زمون علما لیکي فقها لیکي محدثین لیکي ضربا غیر مبرح سخت والبنکه سخت والبنکه معمولی والبکه سخت والبنکه یو نیک سړی و د ښځې نه خفه شو نیک سړی نو عام سړی و اشتیا هغه بله واقع ده ښځې نه خفه شو ښځې داسې حرکت وکړه داسې حرکت چې دا خاوند دی وایي چې هغه حرکت د دې چې پې اوس وګرځم او طلاق هم وله ورکړم ډېر غصه شم وجود مې داسې شو چې سترګې مې وپړسېدې کوتک ته مې ګوتې کړې او ما وې چې لا ولې ښه برابروم قی وم او بیا ولې طلاق ورکوم بیا مې اړله فورا رالل چې دا ښځه خو د خدای بنده دی وی ما وې چې ښځې کار خو دونه غلط وکړو چې مې غواړي چې در باندې د پاسه وګرځم په دا کوتک دې ډډې په ډډې واړو او طلاق هم درله درکړم خو د خدای بنده د خدای الله پیدا کړی نو د خدای د مخه مې معاف کړی د خدای بنده دا ګناهګار سړی مړ شو چا په خوب کې ولید وی الله د سره څه وکړل وی چې الله ته مخامخ شمه وی الله وی چې بنده ډېر ګناهګار انتهایی او فیصله ستا متعلق د انصاف دا ده چې دوزخ ته دې وغورځوم او ډرو دې نه باسم او ښه سزا دله درکړم خو یو نیک وي ما راغله ښځې خبره یېره وه یو کار دې کړی دی په هغې دې جنت ته لېږم الله څه مې کړي دي وی یو وخت کې یو ستا ښځې لانجه راغله او ته ورته دا غلطي د هغې وه او ته دونه غوسه شوې هغې ته چې تا وی چې په دې کوتک دې ښه وامه او طلاق هم در کوم خو بیا دې ورته وایي چې ته د خدای بنده نو معاف کوم دی نو بنده تم زما بنده زما معاف کړی دا زما بنده معاف کړی دی زما د بندګۍ د وجې نه دې معاف کړی دی نو تم زما بنده ما معاف کړی وګوره ورته اوس معافي به کې یو ښځه وه خاوند یې چې و نو هغه انتهایی بد شکله و او ښځه انتهایی خشته وه ښځه انتهایی خشته ده او خاوند انتهایی بدرنګ دی چې دا خاوند به کور ته راغی دی خاوند به مخندله و ښځې به مخندل دا ښځه دی خاوند ته وایي ته به هم جنت ته ځه زه به هم جنت ته ځم دواړه به جنت ته ځو نو دا خاوند ته ولې به جنت ته ځو وایي چې ته ما ته وګورې نو ولې خاندې وایي د خدای شکر ادا کړم چې خدای دومره ښایسته ښځه دې راکړې د خدای شکر ادا کړم نو ما له خندا راشي وایي ښه نو ته چې ما ته وګورې زه ښکل یم نو ته به ما د خدای شکر ادا کړې او چې زه تا ته وګورم ویم چې خدای داسې بد شکله خاوند دې راکړی نو صبر وکړم خدای داسې بد شکله خاوند دې راکړی دی نو څه وکړم صبر وکړم چې شکر دې خدای بس زه صبر کوم په دې خبره نو ته د خدای حمد وایې زما په ښکلي والي او زه ستا په دې بد شکلۍ صبر کوم نو ته شکر ګزار زه صابره موږ له دواړو له به خدای جنت راکوي اوس که ښځې نه څه غلطي وشي صبر کوه جنت به درکوي خاوند نه خشته نه دی ښکلې نه دی غلطي وشي ښځه دې صبر کوي جنت به ورکوي او یا دې یو بل سره شکریا ادا کوي خاوند سم کار وکړي الحمدلله ښځه سم کار وکړي الحمدلله کار ټیک شو صبر وکړئ ښکلی ژوند به تېری نبی علیہ السلام فرمایي چې خیرکم خیرکم لاهله تاسو کې بهترین انسان هغه دی چې د ښځو بچو سره ښي وانا خیرکم لاهلی د خپلو بچو ښځو سره ښیمه زه ښیم نو دغسې ژوند تاسو هم تېر کړئ ښه ژوند به تېروئ ښایسته ژوند مولانا احمد علي لاهوري رحمت الله علیه ډېر لوی عالم او ډېر لوی بزرګ انسان ډېر لوی عالم او ډېر بزرګ انسان او په لاهور کې پاتې کېده او دا هغه سړی دی چې لوی لوی محدثین او علما د هغه د قرآن شریف شاګردان دي د تفسیر دوره به یې کوله لوی لوی اکابر علما په قرآن شریف کې د هغه شاګردان دي او دا هغه سړی چې د قبر نه به خوشبویه تللی بیا چې دفن یې کړ مولانا احمد علي لاهوري رحمت الله علیه نو قبر نه به خوشبویي تله څو میاشتې خوشبویي تله او دا هغه سړی مولانا احمد علي لاهوري صاحب چې هغه ته کشف القبور حاصل و کشف القبور مولانا بجلیګر صاحب دا واقع ویلې ده د افغاني صاحب زمونږ د افغاني صاحب په حواله ما خپله د افغاني صاحب نه دی اورېدلی
دا مې د مولانا بیجیګر صاحب په تقریر کې اورېدلي دي چې هغه وی علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه دا خو زمونږ بر صغیر پاک هند یو ډېر لوی عالم تېر شوی دی. وی د احمد علي لاهوري صاحب خواله لاړم نو مقبرې ته بوتلم. وی چې مقبرې ته بوتلم وی ما ته وی چې راشه افغاني صاحب چې درته ووایم. وی ما له په مخ لاس راخ کو وی چې مې وکتل په دا مقبره کې ورونه بلېدل. کشف القبور هغه ته حاصل مولانا احمد علي لاهوري صاحب ډېر سړی. نو مولانا احمد علي لاهوري صاحب یې په درس کې واجبه خبرې مې کولې. نو هغه وی زه چې ومنو زه زما مور او پلار او خاندان سیکانو د مسلمان شو سیکانو مسلمان شو. وی چې زه مسلمان شوم نو وی لاړم دارالعلوم دیوبند کې مې داخله واغېسته. طالبي مې شروع کړه نو چې طالبي مې شروع کړله نو بس خدای رانه عالم جوړ کړ. وی اخیری دوره مې وه او په مدرسه کې ناستو ما سبق مې تکرار مې کاو. نو چېرته یو جینۍ و او د هغه مور پلار و ښه مالدار خلک و. مور او پلار یې دا فیصله وکړه چې دا لور مونږ عالم له ورکوو. چا له عالم له ورکوو؟ نو دارالعلوم دیوبند ته راغی. نو په دارالعلوم دیوبند کې بیا دا چلو که چې شیخ الهند صاحب ته مولانا محمود الحسن رحمت الله علیه ته کېناستل چې دا لوی عالم دی. وایي چې دا مور او دا لور مونږ چې تعلیم له ورکوو نو مونږ له په دې خپلو طالبانو کې عالمانو کې یو کس وګوره زمونږ دا لور دا ډېره ښکلې ده او مالداره کورنۍ مونږ دا لور ورکوو. خو یاره یو هلک هم بار ولید زمونږ خوښ شو که ده واده نه یې کړی دله یې ورکړه. دا هلک زمونږ خوښ شو. وایي زه یې ورته وښولم. وایي چې زه شیخ الهند صاحب وغواړم چې احمد علي ته اواز کړي. زه ورغلم. وایي ما ته وایي چې احمد علي واده به کوې؟ وایي ما وایي چې صاحب سنت دی کوم به. وی چې زه دلې یو جینۍ کوم. وی ما ورته وی چې صاحب زما مور پلار او رشته داران خو ټول سیکان دي نو ما له به جینۍ څوک راکړي. وی چې دلته یو مور او پلار دی یو پلار دی وغه راغلی دی او هغې لور ده او عالم کول غواړي او په ته یې ګوته کېښوده که ده واده نه کړی دله یې ورکوو. نو که دې خوښه وي نو دله ورسره نکاح تړم. نو چې پبیحه ډېره ښه خبره ده. وی خیر هغه پیدن او نکاح بلو راضی هغوی هغه خپل دغه کوي نکاح تړي. وی چې نکاح تړي وی ما ته هغه هلکان دا طالبان خو یو بل سره ټوکه ټقال هم کوي. وی هغې راته وایي چې د خدای بنده بلو د سخر راځي او نکاح دله تړي چې ته خشته جامې واچوه د ګلام بدان خشته که ګومند مونږ ګیره کې وه خوشبو پورې کا او خشته جامې. وی مې چې زما خو بله جوړه شته دی نو دغه یو جوړه مې ده دقه یو جوړه ده بله نشته. وی چې په سوال بدله چا نه وغواړو ښکلې جامه جوړه. وی ما وی چې نه په سوال خو چا نه غواړم. وی هلک زه څه خبر وم چې هغه راسره ګپ لګاو. وی هغه ته چې ښه داسې وکړه چې دا جوړه ځان له ووینځه دا به وچه شي دا واچوه نو پاکه خو به شي خیره نه ده. مې چې دا خبره ټیک ده. وی جوړه مې ځان له وی لنګ مې و او لنګ ما چې به جامې وینځلې یو جوړه مې او لنګ به مې و به مې ځان له وینځم. وی لنګ مې و او جامې مې وینځلې. وی اتفاق ته ګوره وریځ راغله باران شو سبا مې سخر را روان دی نکاح تړلی کې. یا خدای وی ټوله شپه مې هغه ټوکله به کله یو خوا به اوار ته رقوله بادوله به مې کله ټوکله کله وچېږي. وی خیر صد گزاره وشول هغه جامې مې واچولې خو هغه جامې لم دي خو داسې نمجنې دي او یخنیم ده وی رچېدم هم پکې. وی سخر مې راغی وی خلک طالبان هم راپورې خاندي. وی هم پوه شو چې ده خو همدقه یو جوړه ده داسې ځکه چې پرون یې هم دا چولې او نن یې هم دا چولې ده. واجبه ده چې شپه په شپه پاکه شوې ده. وی جینۍ راله راکړه. وی جینۍ چې راکړه نو احمد علي سره سوونه ما سره څه نو ډوډۍ درک کم دی کور نشته پردي کور له مې بوتله ډوډۍ درک نشته دوره مې وکړه فارغ شم اسم نشته ښځې باندې درې څلورو دیناره تېرېږي اسم نشته. وی چې ښځه مې پلار کره لاړه اوس خو به په ومه و په خوا تله ښځه اوس خو په سبا ځي رواجونه دي. ښځه مې څو ورځې پلار کره لاړه نو پلار مې ورته وی چې بچی خاوند دې څنګه ومونته خاوند دې څنګه دی. وی ښځې مې ورته وی چې بابا زه خو په دې تمه وم چې مړه شم نو خدای به مې جنت ته بوځي په دې تمه وم چې مړه شم نو خدای به مې جنت ته بوځي. خو الله په دنیا کې جنت را کړی دی دنیا کې خدای جنت را کړی دی. مولانا احمد علي صاحب به په درس کې خندل چې دا د احمد علي هغه وختو چې لا پسه نو پوهې اوس خو احمد علي دی که نه حدیثو درس ته ناست دی تفسیر ته ناست دی. نو ښځه به د خاوند سره دغه ژوند تېروي دواړو طرفینو نه د حضور پاک مبارک اخلاقو ته ګوره بس دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک اخلاق دی د خوی دی په کور کې دننه بیبیانو سره ښکلی ژوند
او لاس سره لور سره خشته جون بی فاطمه رضی الله تعالی عنها چې به کله راله حضور پاک به ورته پاسېده په تندي به یې ښکل کړه او ځان سره به یې کېنوله او چې کله به دې ورکره لاړه نو ابه ورته پاسېده او کله به نه هم پاسېد دوی مه پاسې بیا به نه هم پاسېده. زما ورونو دا د نبي علیه السلام مبارک اخلاق دي. بی عایشه صدیقې اوبه څکلې اوبه او حضور پاک راغی بی عایشه چې اوبه دنه پاتې شي ماله راوړه. اوس به خاون به داسې وکړي چې ښځې ته وایي اوبه پاتې شي ماله راوړه چې اوبه پاتې شي ولې راوړه ته مردارې دا څښا شونډې دې نیولې دي لوښې دې ګندکه او له اوس ماله یې راوړې ولې چې شوړه کوینده دا زمونږ خوی دی نو دا زمونږ خوی دی هغه چې اوبه پاتې شي ماله راوړه مه تویوه ولې راوړئ وی عایشې شونډې دې په کوم ځای پرتې وې وی صاحب په دې ځای حضور پاک د بي بي عایشې د شونډو په ځای خپلې شونډې مبارکې کېښودې او بې وڅکلې. ته ښځې سره دا وکړه چې دنه قرباني کې وکنه نو ته ښځه کنځې نو پلار کنځه نو مور غریبه ولا کنځې نو قوم ولا کنځې نو ځای دې پکې د والو پرېښې هم نه دی نه به ستا څه قدر وکړي ظاهر کې به دې قدر کړه بیا درته خوټ کېږي. نو فضربوهن دا ډېره لوستو مرتبه ده ضربا غیر مبرهن سخت وال به نه کې. حضور پاک په جون کې شمایل د ترمذي کې راځي ما ضرب امرأة ولا خادما قط نه چې ته نوکر والے خادم غلام او نه بیبي والے په دې اخلاق باندې به سمېږي ښځه په والو ټکولو نشي سمولی او ضربا غیر مبرهن سخت وال به هم نه کې. او شاملي کړي دي فقهاو چې د ډول په ځای به هم وال نه کې د ښځې د ډول په ځای وال منه دي په مخ به ښځه نه وی دا د ډول ځای بلکې اذا ضربتم فاجتنبوا الوجه سپی او خر او غویم په مخ وال منه دي په مخ به نه وی د ډول ځای دغه به نه وی په دې مرۍ دا د ډول ځای دی کې ګلبند اچوي په سینه به نه وی دا د ډول ځای په دې کې میل اچوي په سر به نه وی دا هم ډولې ساتي ښځه که نه لږ پکې اچوي ګومنځوي په دې لاسونو په دې لیچو په دې ګوتو به نه وی دې کې بغلې اچوي که نه ګوتې پکې اچوي لاندې خپو باندې به نه وی پازې پکې اچوي. نو ماله تعلق چې ټراوډې وي په کم ځای ووو او که نه په دې دغه ځای مه وانو په کم ځای ووو ما ویل که داسې کار دی چې پوټې نه غوندې ډپه دې شاور کوه نو ذنبا غیر مبرح نو سخت وال منه دي. نو ښځې خو والو له نري پیدا کړم. یو مثال درکړم ستا لور په یو سړي واده ده او هغه یې وایي ته به خفه کېږې او که نه نو ته پردی لور ولې وې ستا خور په بل واده ده او سره ظلم کوي وهي نو ته خفه کېږې که نه خفه کېږې نو ته پردی خور ولې وې یاره ښځه څوکم ورسره مولوي صاحب څوکم نه سمېږي روانه ده. نو پیغمبر مبارک فرمایي د پختۍ نه پیدا ده د دې ګسې پختۍ نه بره نه پیدا ده دا کږه ده په ټولو پښتو کې. نو بخاري شریف کې حدیث دی نو پختۍ نیغولی نه شي که نیغی ماتېږي به نو ښځه نیغولی نه شي روانې به پکې خامخی او که نیغی طلاق به ورکړي کثرتها طلاقها. نو مونږ الحمدلله د ما په دې خبره خو رسېدی که نه مونږ د حضور پاک مبارک امتیان یو ټیک ده د هغه د محبت او د عقیدت او د عشق دعوه لرو ټیک ده د هغه بیبیانې د حضور پاک داسې وي چې داسې به په دنیا کې ته پیدا نه کړي ټیک ده خبره او څومره ښکلې ګزارې ورسره کړې ده د اخلاقو کور کې دننه. نو مونږ به هم د خپل کور بیبیانو ښځو سره ښایسته ښکلې اخلاق تېروو د نیت به هم دی چې مونږ د نبي سم تابعداري کوو او د هغې په غلطو د هغې په لغزشاتو د هغې په زلاتو او د هغې په بعضې څیزونو باندې به چشمپوشي کوو او عفوه به کوو ژوند به ښکلې تېرېږي. الله دې مونږ کې د حضور پاک مبارک په شانتې ښایسته اخلاق پیدا کړي او رب العالمین دې زمونږ د دنیا او د آخر خیر او برکت نصیب کړي.